دومره ډېره ګراني ده خو هر سړی روان چېرته دی ترکیه او په ترکیه کې استنبول ته خو به خامخا ځې نو اوس که د چا پلین وي او مخې ته ځي نو زه ورته یو څو خبرې کول غواړم چې دلته به ځئ او څه به کوئ کم خلکو چې پلین نه وي او نه ځي تاسو زما سره تلی شئ په دې ویډیو کې د ټولو نه مخکې چې تاسو په ایرپورټ کې کوشئ هم هلته ځان له د موبایل سیم او انټرنیټ پیکیج واخلئ ولې مخکې چې کم سکیمونه ستاسو سره کېږي موبایل اوبر تاسو کال کولی شئ یا په ټیکسي کې چې هم کښېنئ اته به پته وي چې یاره دی اوس په میپ باندې روان دی زه دی هسې نشم ګرځولی را ګرځولی ډایرکټ وړه بیا به تاسو لاړ شئ تقسیم سکویر ته تقسیم سکویر هلته دنیا شی هوټلې دي نو کوشش کوئ چې هوټل د مخکې نه بوک کړئ ډایرکټ چې ورشئ بیا وروره وایي نه دا کمرې چې کومې وي دا شوي دي او دا بوک دي او موږ سره های پای کمرې دي کمرې ټولې یو شان دي خو پیسې د نه وهي بیا چې کله تاسو هلته کېناستئ ارام یې وکړو سامان یې کېښودو بیا به راشئ د تقسیم سکویر میدان ته هلته وروره دا کوترې دي او داسې د چا نه یریږي نو بس غرب غروب راشي به بیا چې تاسو کله لږ مخې ته راشئ د استقلال سټریټ چې دی د هغې سر راځي هلته ډېر زیات ښکلي خوراکونه دي کوشش کوئ چې تاسو کوم ځای ته لاړ شئ د هغه ځای خوراکونه خورئ اوس زموږ پښتانه چې لاړ شي هم په دغې استقلال سټریټ سر ده پاکستانی رستورنټ دی هلته به حلیم او دال او دا څیزونه خوري و یاره وایي دا نور خوراکونه پکې دي د کم ځای ته چې تاسو ځئ په ټریولینګ کې دا خبره یاد بسئ د هغه ځای خوراکونه کوئ خو حلال سور ونه خورئ بیا به په استقلال سټریټ باندې به ښکته روان شئ تاسو چې کله ځئ دغه ځای یو ټریم هم ځي نو که نشئ ګرځېدی دغه ټریم ته وخېږئ دغه بغیر پیسو نه دا په 1890 کې راغ شوی او دی اوس چلی هم په دغه سټریټ باندې دغه یو ټریم ځي نور ټول خلک پیدل روان دي استنبول چې دی دا په 7 غرونو له پاسه یو ښار رخ شوی دی نو په دې کې به کله بر او کله ښکته اوس په غر کې څه ګټې او ګټې څه مټاکې او چې ستا بوټان هم مټاک وي نو ځان له به رننګ یا واکینګ شوز چې هغه ډېر پاسته وي او چې ته ډېر زیات ګرځېدی شي بیا چې په استقلال سټریټ باندې ته ځې په ښکته تا ته به پته ولګي چې وروره حلیمه سلطانه خو دلته په ټټو باندې نه ګرځي او موږ ته خو چې دا خلیفة عثماني او دا که نه دا ډېر مذهبي نو هلته قصه بدله ده ترکیه چې ده هغه اوس یو سیکولر کنټري ده سیکولر ده چې وروره که ته هندوی که ته مسلمان یې که ته مونځ کې او که نه کې ته چاته دا نشي ویلی چې د مانځه ټایم دی او ته دلته ولاړې نه اوس هلته چې داسې دی څوک په ډمامې وهي څوک په ټوپي وهي څوک په رباب وهي هغسې ته او دا هلکان او جینکۍ به ورته یو ځای ګډېږي دغه ځای به ډېرو جنکو پرده هم کړي وي سکارپ به هم وي خپې به هم پټي ډېرې به وکېدای شي چې مخ به هم ښکاري خېټه به هم ښکاري او د پنډو نه په ښکته به هم ښکاري دغه ځای به بانګ ویلی کېږي کله چې بانګ ویلی کېږي موسیقي اوري یا کوي دا به غلي کښېني احتراما خو د دغې جومات مخامخ چرچ هم دی هم د دغې جومات په خوا کې کلبونه هم دي کوم ځای کې چې خلک شراب څکي او یو خبره زما دپاره ډېره د حیرانتیا وه په استرالیا کې قانون دا دی چې د هر دکان نه ته شراب نشي اخیستی د شرابو جدا دکانونه دي او د هغوی لایسنس وي او د هغې ټایمه پورې لکه د مازدیګري د 5 پورې د 8 پورې او یا د 10 پورې د هر چا جدا جدا لایسنس دی بیا چې ته لاړ شې نو هغه به ګوري چې یاره ته د 18 کالو نه په کمه نه بیا چې کله تا شراب واخیستو په استرالیا کې ته بهر شراب نشي څکلی په لاره کوڅه کې په پارک کې دا نه دي الاؤډ پولیس راغلل نو وړي دی هلته په ترکیه کې چې په کم دکان کې اوبه میلاوي دی هلته به شراب میلاویږي بیا چې تاسو د دې سټریټ یا د دې لارې د دې سړک اخرني سر ته ورسئ نو تاسو ته به ګیلې ټاټا ور راشي
که ټیکټ واغستو اوس بره خېږو وایي چې د دې نه ټول استانبول ښکاري 1980 کې دا رخ شوی دی او دا بیا ټایم په ټایم لکه رینوویټ شوی دی رخ کړی شوی دی نو په دغه کې به دي چوکیداري کوله خلکو ته به یې کتل چې یاره کومه کښتۍ راغله څوک حمله بره وخیږي ښه انجوی کوي او بیا په ښکته راکوشئ ما چې تاسو ته څنګه ووې استانبول په دغه له پاسه دی نو ټولې چړایانې دي بیا به تاسو په دغې چړایانو په ښکته ورکوشئ لاندې به تاسو ته ټریم هم میلاویږي په دغې بریجونه کم چې یورپ او ایشیا میلاوي په دې کې تاسو پیدل ور واوړئ تاسو به ډېر شي خلک وینئ چې هغه میان نانیسي او زیاتره ریټایر خلک دي د دې نه دا پته لګي چې یاره دا خلک پس غیبت او په نسوارو او د یو بل پسې پیشه په شاړو خبرونه پریپیر کوي ترجیح ورکوي چې یاره بس ځان مشغوله وساتي او میان ونیسي بیا چې تاسو اخوا لاړئ تاسو به ځان نه استانبول کارډ واخلئ په استانبول کارډ باندې تاسو په ټرین کې هم تللی شئ په ټریم کې هم تللی شئ او دغه پولونه چې زه یادوم د دې په خوا کې پیري وي بوټونه چې ورته وایي په دې کې تاسو هم تللی راتلی شئ نو هلته به کښېنئ وا به یې وړئ ایشیا ته د اغز نه به یې واپس بیا راوړي او په دې لاره باندې بس دا خلک خوراکونه غذاري د مرغو ته هغه راځي او په دې هوا کې کیچ کوي بیا چې دغه هر سره تاسو وکړو په ټرین کې کښېنئ او که نه کښېنئ پیدل ځئ لږ مخې ته چې لاړ شئ تاسو ته به راشي بلو ماسک یا هایا سوپیا په دې باندې ما ویډیوګانې رخ کړې هلته خامخا لاړ شئ هلته چې کم غیر مذهبه خلک جومات ته ځي د هغې دپاره یو جدا آداب دي ځان به پټوي نور ګرځېدی شي تصویران اخیستی شي خوراکونه کولی شي یو بل د لاسه نیوی شي که نه نور اخوا به ستاسو ځئ په دې په خوا کې دی ګرینډ بازار ګرینډ بازار ته د ورځې لاړ شئ ځکه چې د شپږو بجو پورې وي ګرینډ بازار د ایشیا د ټولو نه غټ او زوړ بازار دی په دې کې 4800 دوکانونه دي په دې کې د هر برانډ هر څیز میلاویږي خو یو خبره یاد ساتئ دغه برانډونه چې دي دغه ټول 2 نمبر دي په فرسټ کاپي دغه کوي نو داسې به نه کوئ چې یاره هغو تاسو ته څه ووایي په استانبول کې به په هر ځای کې بیه کوئ د استانبول خلک ډیر زیات ښه دی تاسو که دکان ته لاړ شئ هغه تاسو له هر شی درکوي ټرای کا پیسته وخوره بادام وخوره دا د ام چای دی دا پکې د ګلاب جامن چای د ګلاب د ګل چای دی دا پکې د دې چای دی دا وسکه دا وسکه خو پیسو په معامله کې د هغو کوشش دا وي چې د ډیرو نه ډیرې پیسې ستاسو نه واخلي زموږ په شان قمقلان خلک نه دي چې ټورست راشي ما د طرف نه پیسې د نښه ټیک ټاک اخلي نو دا ځای چې دی که تاسو استانبول ته لاړئ د 4 غنټو نه یو زیات خوب وکړو او د 15 کیلومترو نه یو په کمه پیدل سفر وکړو تاسو استانبول ته نه یې تللي نو ښه بوټان ځان له دغه کوي ښه هلته وګرځئ او استقلال سټریټ باندې په ښکته ځئ او په بره بل یو خبره ډېر خلکو سره تسبیح په لاس کې وي هړئ دا یو پیشن دی هغه لوپرانه لکان چې دی هغه تسبیح اړئ د یو څو څیزونو به خیال کوئ تاسو چې کله د تقسیم سکویر ته لاړ شئ باجره به نه اخلئ د دې دغه نه کوترو ته به باجره نه ولئ ولې چې دا خلک بیا ستاسو نه پیسې اخلي او ډېر یې بیا به په دې مازدیګر کې لونډپارې راوځي هغو به په تاسو باندې فرفیوم خرڅوي ډېر ښکلی خوشبوي خو دغه 1 نمبر نه او بیا به تاسو ته ریټ هم لږ کم ووایي نو که تالی په لاس کې د فرفیومو ډبی یې درکړو سپری چې ورته مونږ وایو ډېر په مشکل یې د نه واپس اخلي تر دې پورې چې په اخره کې ځان غوسه کوي هم 2-3 کسان نه پسې راځي او دا ته بد کې او دا داسې یو ټایم نیولی ضایع کړو ته به چې د پایلټ وجاز یې ولزوم بیا چې لږ اخوا لاړ شي ډېر خلک دي د هغو سره د بوټان د پالش کولو دا ډبګۍ وي غاړې ته یې اچولې وي او برش وي ورسره ستاسو مخې ته به برش ارتاو کړي نو دغه برش به تاسو راواخلئ چې دا واله او هغه به بیا وایي چې الله ته خو دومره ښه سړی د بي ته کښېنه او زه دله بوټان پالش کوم دغه بوټان چې دله پالش کړي بس چونی دله وواله ته به بیا د هغې پیسې ورکوې خو ډېرې به ورکوې 100 ریله هر سړی به دې راکاږي راځه دلته ایرانیانې جنکۍ دي او دلته پلانکۍ دي او دلته مراکش دی او دلته دا دي او دلته ډانس دی او دلته نایټ کلبو کې ظاهره خبره جنکۍ وي شراب وي او ګډاګانې وي هلته چې ته وردننه شوې بیا سره خلک ملګري کېږي او هغه به ستا په کاته کې دغه راغواړي بیا پیسې به درنه هم په ډالرو کې اخلي 500 ډالره دا ډېرې زیاتې دي نو داسې څه به نه کوئ بس لاړ شئ ښکته ځئ بره ځئ خوراکونه د هغه ځي کوئ الله دې وکړي چې ټول هلته لاړ شي تر بل ویډیو بیم